تازه او د پرمختګ زیری عزیزي چین سره د واخان بندر د پرانیستلو هوکړې ته نږدې شوي یو. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر په غزني کې یوې غونډې ته ویلي له چین سره د واخان بندر پر پرانیستې هوکړې ته نږدې شوي او ډاډمن دی چې ډیر ژر به په دغه بندر کې کار پیل شي. د هغه په وینا دغه بندر ته د دواړو خواو پاملرنه زیاته شوې او د دغې ډلې د مشرتابه هم په دې برخه کې ډیر بحثونه کړي دي. افغانستان له چین سره د سوداګرۍ ډیره برخه د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې کوي او پاکستان ډیر ځله د افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي چې په دې لړ کې له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه په کراچۍ کې بند پاتې دي او څو ورځې مخکې پاکستان ورته د لیږدولو اجازه ورکړې وه. تر دې مخکې د سرپرست حکومت ویان هم ویلي و چې د واخان لارې د جوړولو چارې پیل شوي او ډېر ژر به دغه لاره د ټرانزیټ لپاره پرانیستل شي. ملګرو که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې راسره ولیکئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.